دې هیله تاسو ټول جوړور وایي دویم پارټ خپرونه ته ښه راغلاست. په دغه بخش کې موږ تاسې دغه د 7 نفرو نومونه لیکو، هغې نه وروسته قرعه کشي کوو او ګورو چې د چا نوم راوځي. تېره هفته خو تاسو ولیدل چې اکثرو پیسې ولېږل شوې، مکمل اسنادونه تاسو ولیدل په ټیک ټاک کې، په یوټیوب کې. او د نن ورځې خوش چانس هغه به څوک وي، کوم افغان به وي؟ 7 نفره دي، راځئ 7 نفره نومونه دلته لیکو، په دغه شیانو کې لیکو. دا وګورئ، په دې کې لیکو په دغه ستوري کې 1 ستوری 2 3 4 5 6 7 ستوري دي. په دغه باندې ټول مصرف شوی دی، دا ټول په پیسو اخیستل شوي دي. مکمل دا برنامه اصلا فری نه دی او فری اصلا مخته نه ځي. په هر برنامې باندې مصرف کیږي. یو هغه مصرف دی چې مکمل $50 هغه شخص لګل کیږي، یو هغه مصرف دی چې مثلا یو نیم شی ورته اخلو د برنامې لپاره، ترڅو مثلا د برنامې کیفیت لوړ شي، ترڅو چې په یو برنامې مصرف ونه کړئ برنامه کامیابیږي نه. دا په یاد لرئ همیشه. نو انیوی راځئ خپل برنامه پر مخ وړو. نو د 7 نفرو نومونه لیکو چې د 7 نفرو کې کوم یو خوش شانس کیږي. نو که چیرې خوند یې درکړو حتما لایک کوئ، کومنټ ورکوئ، سبسکرایب یې کوئ. نو زه مطمئن یم چې خوند درکوي او زه کوشش کوم چې همدغه برنامه متواتره داسې دوامداره یې وساتم، ځکه چې یو افغان دی وروره زړه یې خوشحالېږي پرې وشوونه، خو زړه یې خوشحالېږي چې $50 ولګي خوش چانس شي. فکر وکړه هغه داسې ځان احساسوي چې والا زه ډېر خوش چانس شوم. راځئ چې په نورو مثلا په نورو د ژوند په نورو چارو کې هم لږ کوشش وکړم کیدای شي خوش چانس شم. نو دا خپله یو انګیزه ده چې زه ځوانانو ته ورکوم او دا ډېر غټ خدمت دی. ډېر ښه. دا 7 نفره دي، د 7 نفره نومونه دلته ما ولیکل مکمل دلته بندېږي دغسې، او په سر یو شی اچول کېږي چې په سر به یو شی واچوو، کتابچه شي، ورقه شي، چې هر شی شو چې ما ته معلوم نه شي باید. صحیح دی؟ او مخکې دې خواته وي دغسې، دا په سر یې باید پټ شي، ما ته معلوم نه شي. زه لاس دغسې نیسم، دغسې ګورئ، دغسې ګور دغسې نیسم او زه تاسو یې راوباسم چې کوم یې راووتل. ښه، نومونه مو دلته واچول، تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې د هر یو نوم ولیکل شو او په دې کې واچول شو. مخکې له دې نه چې لاړ شو برنامه مکمل برنامه مثلا مخته یوسو او د چا نوم چې راوځي د هغې نوم مشخص کو. خوش چانس د دې برنامې خوش چانس څوک دی. نو مخکې له دې نه تاسو لاړ شئ چې دغه برنامه چا سپارل کړې، تاسو په خپلو سترګو وګورئ. مهرباني. Think BMW. Yo akhwatana manala fana dino support. Sheikh. Support pandi manana konte support BMW. Tapi sir. خدای وای ته زات سویم زه نه پیږم د دقیق نه دی هغه کوي ایمونه ګفتران ته مخبرې کړي ما داسې نه دي دقیق کوي. عمر واخله عمر بیچ بکس ورته ولګوه چې ګلان ته نه وخورو ما چې وکړو چې ګلان وخورو دا به یې پکې ضرورت
هلو کومانه دوستان شیشه خو ماته کوي کینې لږ ستړي شوي ماما د سره غلی و ما لږ BMW اوس ما لږ غلی پسې ولګه $100 ډېر زره کوینز دته شي ډېر زره تر 130 پورې دته شي مطمئن اوسېږه فرق هم چې ولري د یوه زمري قیمت شو که نه یوه شیر شو څه به شیش کوه برنامه مو ولیدله چې دا برنامه د هیلو له طرفه سپانسر شوه د هیلو د ټیم له طرفه د هیلو له طرفه سپانسر شو دا برنامه نو کورې ودان د هیلو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې دا برنامه موږ سپانسر کړه او یعنې ما ته یې افتخار وبخښلو هیلو او د هیلو ټیم هیلو ډېر زبردست جنۍ دی په ټیک ټاک کې په تصویر سره راځي لایف راځي او فوق العاده سپورټر لري او تر اوسه پورې د ده هغه سل وینه چې په ټیک ټاک کې وړي هغه سل وینه تر اوسه پورې ډېر مشکل سره خلک پیدا کېږي چې هغې سل وینې ته ماته ورکوي هغه سټرایک چې ورته وایي هغه یې ورماتوي ولې مشکل ده د هغې په مقابل د هیلو په مقابل ځکه چې نه پوهېږم چې هیلو سره څوک دي نوشل جانې او باید ځیم په دغه سپورټ باندې واقعا هیلو باید ځي زما دا عمر هغې سره نو نورو برنامو ته هم سپانسر لرو خوشبختانه چې خفه نشئ نورو برنامو ته هم سپانسر لرو او یو بله خبر تاسو ته کومه چې دغه برنامه کیدای شي یو میاشت دوام وکړي په $50 او یو میاشت بعد کیدای شي دغه برنامه شپېته اویا اتیا نوي سل 200 300 400 500 زر 2000 3000 تر 10000 پورې در سمده برنامه انشاءالله رسیږي زه مطمئن یم بیا هم که چیرې خوند درکړو لایک یې کوئ شیر یې کوئ سبسکرایب یې کوئ نو نورو ملګرو ته یې ورسوئ کله چې هغه خلک چې یو ځل برنده کېږي که نه لکه اوس فیاض په نوم دی هغه لومړي ځل چې هغه ځوان برنده شو هغه نور په ټیک ټاک کې چانس نه لري هغه په یوټیوب کې چانس لري په همدغې ویډیو لاندې تاسو کمنټ وکړئ او د هر چا ویډیو چې مثلا د هر چا کمنټ چې 100 لایکه واخیست په دغه یوټیوب چینل کې 100 لایکه واخیست د هغې نومونه هم زه اخلمه هم د ټیک ټاک نه هم د یوټیوب نه او هغه خلک چې یو ځل بریا شوي دي هغه دویم چانس په یوټیوب کې شته په ټیک ټاک کې بیا نشم متاسفانه چې دغه چانس تاسو ته په ټیک ټاک کې بیا نشم درکولی دا چانس به په یوټیوب کې خپل چانس وازمئ 100 نفره پیدا کړئ چې ستاسو هغه لایک کړي ستاسو کمنټ لایک کړي او تاسو د دې برنامې ګټونکی شئ ښه راځئ ډېرې خبرې نه کوو هغه ته راځو مثلا عمل ته راځو چې د چا نوم راوځي داسې یو کار به وکړو چې په دې باندې به دغه وچو چې معلوم نه شي اصلا زه تقلب نه کوم دا په یاد ولرئ زه اصلا تقلب نه کوم زه یو تقلبي انسان نه یم او نه خوند راکوي هر څه صفا وي فکر کوم چې هغې خوند هم ډېر دی او هغه برنامه هم ښه خوند کوي سړی یعنې زه درته وایم چې کیفیت یې لوړېږي څه چې لږ زره پاک منظم چې راشئ کله چې په برنامو نیولو کې او په برنامو جوړولو کې چې ته لږ زره ټګي وکړې او لږ زره مشکلات په منځ کې راشي او لږ زره خبرې دې خوا شي هاخوا شي یا مثلا سوء استفاده جویي وشي دغلته برنامه ناکامیږي زه نه غواړم چې زما برنامه ناکامه شي په دې خاطر سره ډېر زیات پاک صفا روان یم او نه څوک داسې څوک بیا پیدا کېږي چې ستا برنامې په مړ خبرې وکړي چې واتل داسې کوي واسې کوي هغه نقطه څوک نه پیدا کوم هغه ځینې خلک چې عادت شوي دي چې چټیات غږوي هغوی پسې زه نه ګرځم هغه خو معاف دی هغه هر ځای کې چټیات غږوي هغوی لپاره یو نمستې وایم بس خلاص او پاتې شول د نور خلک چې پاک خلک دي صفا خلک دي د دوی په زړه کې څه ونه ګرځي د دوی په خاطر زه تاسو بیخي اطمینان درکوم چې د برنامه فوق العاده پاک صفا دی اصلا نه تقلب پکې شته نه چا خبره نه چا نه سوء استفاده کېږي اصلا هېڅ شی هم نشته یوازې برنامه پر مخ وړم خپل برنامه مې د بس خلاص مخه ځان ته جوړه کړې همدغسې مخته روانېږم ډېرې خبرې نه کوم سترګې به پټې کړم بسم الله الرحمن الرحیم لږ یې وخورو زه به سر هم داسې کوم بسم الله ما نه درېدلی تاسو په خپلو سترګو ولید چې ما نه درېدلی صحیح دی او د چا نوم چې راوتله خوش چانس چې څوک دی نو هغه نوم خوش چانس دی راځئ په ګډه سره وګورو راځئ
څوک وي ستاسو په فکر سره ستاسو په نظر دا به څوک وي نه یې منم بلال کاکړ بلال کاکړ شو دویم پارت برنامې ګټونکی بلال کاکړ شو بلال کاکړ ته زه ډېر زیات مبارکي وایم دا $50 بلال کاکړ جانه دا هیڅ شی نه زه پوهېږم ورور مې دا چې ته خوش چانس شوې یعنې ته یو خوش چانس انسان یې ته کولی شې چې په نور د ژوند په نورو چارو کې همچنان خوش چانسه اوسې یوازینی کار دغه وکړه چې په خپل ژوند کې کوشش وکړه تلاش وکړه ته صرف یې د خپل هدف ته رسېږي خوش چانس یې پاتې شول دغه نور خلک څنګه باید وکړي د نور خلک خپل کومنټو ته ادامه ورکړي زه مطمئن یم چې یو ورځ به دوی هم خوش چانس کېږي یو ځل چې ما ته وخوړله شاته مه ځئ دویم ځل دریم ځل څلورم ځل پنځم ځل اصلا ما ته مه منئ چې څومره تاسې غورځئ هغومره باید جګ شئ چې څومره تاسې غورځئ هغومره باید تاسې جګ شئ دغه په دې معنا دی دا برنامه تاسو ته انګېزه درکوي چې تاسې کوشش وکړئ تلاش وکړئ په خپل ژوند کې په خپل درسونو کې خپل وطنونو لپاره دا برنامه د $50 نه دی د دې برنامې ارزښت ډېر دی $50 یوازې پیسې دي ولې ارزښت یې ډېر دی بلال ته مبارکي وایم بلال جان ما دغه دلته راشي په یوټیوب کې کومنټ وکړه چې زه تا پیدا کړم او دغه مې انسټاګرام دی او دغه مې فیسبوک دی انسټاګرام ته که چېرې انسټاګرام ته مسیج وکړئ زه کېدای شي زر وګورم ستا مسجونه کله چې تاسو مثلا انسټاګرام ته ځئ هلته یو لینک ما نشر کړی هغه د تلګرام لینک دی هلته ځئ په ځای شئ زه نورې برنامې ټول هم هغلته اچوم او د وټساپ په ګروپ کې همچنان مثلا بلال ته هغه کوم اډ کوم د وټساپ په ګروپ کې ته اډ کوم تر څو وټساپ کې موږ سره یو ځای شي په ټول شبکو کې موږ سره یو ځای شي تر څو په ګډه سره کار وکړو نو ډېره مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ دغه و د دویم پارت خپرونې برخه په دې هیله چې د خپرونې څخه مو خوند اخیستی وي بیا هم که چېرې خوند درکړه لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ شیر یې کړئ کوم ښایسته ګلالي کومنټونه ورکړئ د هغه خبره وه د کاره خبره ګلالي کومنټونه ورکړئ چې موږ هم وګورو انرژي واخلو لږ زره او لږ زره ډېر کار وکړو د بریا په هیله ښه وخت ښه شېبې